1500 کسان 2500 کسان هغه ته د درس د حدیثو په حلقه کې ناست وو. په ټوله مدرسه کې تقریبا 4000 طالبانو بې سره او بې سامانه کې هغه دغه خپله مدرسه دغه خپل حدیث درس کړل. موږ وایو شهادت د هغه موږ مخکې فرض کړی خو دښمن ته دا یو پیغام ورکړو، دا یو درس ورکړو چې د حضرت شیخ صاحب په شهادت باندې تاسو مه خوشحالېږئ. دلته طالبان ناست دي، علما ناست دي، هغه سره د درس حلقه کې چې چا یو ورځ هم تېره کړې هغه ته یې د حق درس ورکړی، هغه ته یې دې درس ورکړی چې ته به د باطلو ډلو خلاف خپل سنګر نشي او په دې لاره کې به د هېڅ چا پروا نه ساتي. تاسو الله اکبر الله یوازې دا د 2.5 طالبان به انشاءالله هر یو د تاسو په مقابل کې شیخ رحیم الله حقانی جوړیږي. په دې باندې مه خوشحالېږئ. اخري خبره دا ټول شیخ صاحب ته د یو بل مولوي عبدالسلام صاحب یتیمان هم ورلغاړي او خپلې 3 بیبیانې وې او ډېر یتیمان ترې پاتې شو. هغه بل ورور هم شهید شو. نو د امارت له مشرانو نه او دارنګه خیرخواه خلکو نه حاضر جمع نه دغه یو مؤدبانه ګزارش کوو چې صرف په دې یوه جنازه باندې په دې سخت تکلیف وخت کې موږ په دې باندې اکتفا وکړو، بلکې هر وخت د هغو یتیمانو د هغو د کورنۍ کفالت وکړو او د هغوی پوښتنه وکړو. قسم په خدای زه د سره مدرسه کې اوسېدم، ما به هر وخت د ده زمنو ته کتل، ما دا فرض کړی وه چې دی به یو ورځ شهادت نوش کوي. قسم په خدای ما به یې زمنو ته همداسې کتل چې دا به چا ته پاتې کېږي. په الله صمد ذات ده، نه یې هغې زمنو ته وکتل، نه یې هغه 3 بیبیانو ته وکتل، نه یې هغه 2.5 زره شاګردانو ته وکتل، نه یې اهل سنت والجماعت